دا په لغمان ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له لوري زرو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ ده. په دې ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس په وینا دغه مرستې هغو کورنیو سره ترسره شوې چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول راستنې شوې وي. دا توضیح هغه مهاجرینو ته کوو چې کوم په دې وروستیو کې په اجباري توګه باندې د پاکستان یا د ایران هیواد څخه شړل شوي دي، هغوی ته زرو کورنیو ته چې د هغې سروې شوې ده، هغوی ته دا توضیح نن کوو. په دې خوراکي بسته کې 25 کیلو وړه دي، 12 کیلو سیله وریجې دي، 15 لیتره غوړي دي او 2 کارتنه کجوري دي چې 12 کیلو راځي. یو خوراکي کیټ ده، په ده کې قسمه قسم مواد پکې موجود دي. بل لور ته مرسته اخیستونکو کورنیو د یادو مرستو له کبله د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه وکړه او په راتلونکو کې یې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. زموږ یاره فلحال ډېره ستونزه به حل شي، ولې زموږ نه کاروبار نشته، هېڅ هم نشته. دې ته ډېر خوشحاله یو چې موږ له دې سره ډېره ستونزه حل کېږي. لکه اوس فلحال موږ ډېر ناچاره یو او بیا هم نور موږ هغه یو چې موږ سره نور کومک وشي آینده کې. موږ به د امارت نه ډېره مننه وکړو. د حکومت له خوا نه موږ سره هر قسم مرسته شوې ده، هر قسم مرسته موږ سره شوې ده، خوراکي موادو او د عمري کیمپ کې موږ سره مرسته شوې دي. راتلونکي به سرپناه ضرورت لرو، کورونه هم نشته، د خیمو کې څپرو کې پراته دي. په ورته وخت کې د لغمان ولي ډاډ څرګند کړ چې د هیوادوالو د لاسنیوي په موخه به لازمي هڅې کوي. په ټول لغمان کې ټولې چارې ډېره ښې روانې دي، بالخصوص دغه د مرستو لړۍ ډېره ښه روانه ده. د امیر المؤمنین حفظه الله له طرفه ځانګړې مرسته وسوله، نغدیه او خوراکي یعنی غنم د مهاجرینو سره کومک او دغه نن هم موږ تاسې د دې شاهدانو چې د حوادثو له طرفه زرو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي هغه مشکلات چې درلودل اقتصادي هغه مستحقو خلکو ته توزیع وسوله. د یادونې وړ ده چې راستنو شوي کورنیو سره تر دې وړاندې هم د بېلابېلو ادارو له لوري اړینې مرستې ترسره شوې وي.